خالونه، تورې زلفې، نرۍ ملا، سرې منګولې، د زرکې قدمونه، دا د پښتانه قام د شعر و شاعري او د ادبیاتو لویه برخه ده. پښتنو پوهانو، ادیبانو، شاعرانو د حسن ډیر زیات صفت کړی دی. د حسن هر اندام یې زر زر وارې ستایلی دی. خو د حسن په ملکه خبرې نه دي کړي. د حسن د ملکې په ستونزو یو لفظ هم نه دی لیکلی. په دې لیک نه دی کړی چې زموږ خویندې میندې له وراثته بې برخې ساتل کېږي. دا یې نه دی لیکلي چې زموږ خویندې میندې د ولور په نوم خرڅېږي، په سپین ږیرو ودېږي. زموږ د پښتانه قام خویندې ځیګرخونې دي. زموږ د پښتانه قام خویندې میندې په 95% په روحي مرض اخته دي. د خور وجود و ورور ته ډېر مقدس او پاک دی. د مور وجود ډېره لویه هستي ده. لور او د پلار تعلق دا د سکون علامت ګڼل کېږي. ښځه او میړه، د ښځې او میړه په تعلق خبرې نه دي سوي. مورکۍ څومره لویه هستي ده. تاسو یو شاعر راوښیاست، یو ادیب صاحب د مور په وجود یې لیک کړی وي، یو کتاب یې جوړ کړی وي، د مور اهمیت او هغه تکلیفونه یې بیان کړي چې له اولاد سره یې کړي دي. د خور وجود زموږ په معاشره ټولنه کې مړ دی. ولې چې د خور او د ورور په تعلق باندې کتابونه نه دي لیکل سوي، دې ته پام نه دی سوی. نو ورور تر اوسه پورې دا نه دی محسوس کړی چې خور ده چې شي، د دو مخته یا یې دی په خپله خرڅوي، د پلار له وراثته یې محرومه ساتي. لور هغه تعلق دی، هغه هستي ده چې په هر حال هر وخت مور و پلار ته دعاوې کوي. د دې د ژوند د دنیا محور په مور و پلار ولاړ دی. د دې په وجود کې چې کله تکلیف پیدا سي، درد پیدا سي، دا یې مور ته رسوي. د ژوند امید یې پلار وي. ولې چې میړه دویم واده کوي، بیا دریم واده کوي، هغه د خپل دویم دریم واده سره بیدوي. پښتنو ته به دا ناممکنه وي چې څوک په مور و خور و لور او په ښځه د شاعري یو شعر یا یو لیکلی کتاب ماته راښکاره کړي یا ده په خپله ویلی وي. نو زه دلته وایم چې زموږ د پښتنو ادیبانو، شاعرانو، پوهانو په خپلو خواهشاتو، په خپلو ارمانونو کار کړی دی. د قام خواهشات او ارمانونه یې تر پښو لاندې کړي دي. هم وجه دا ده چې پښتون قام نن تباه او برباد دی.